سلامونه ګرانو دوستانو زمان فریدی د تاسو زما غږ د زمان کریپټو ډاٹ کام نورې ګرانو دوستانو زما نننۍ موضوع ده د انټیل کمپنی یو نوې انقلاب ایجاد کړی دی د بیټکوین مایننګ او د ان اف ټي منټینګ لپاره چې دا ډیر زیات نږدې وخت کې یو لوی انقلاب راولي. هغه د پروسسینګ د چپ په هکله دی. زه دې په هکله تاسو ته یو تفصیل معلومات درکوم، خو د نه مخکې تاسو نه زه دا ریکوست کوم چې زمان کریپټو ډاٹ کام هغه کې سبسکرایب کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. ګران دوستانو تاسو ته معلومات ده چې انټیل یو لویه کمپنی ده په دنیا کې. د هغې که تاسو لاړ شئ په دغه کې ویب سایټ کې وګورئ نو هغه یو نوی خبر خور کړی دی او په نوی خبر کې همدا لیکلي دي چې موږ یو نوی انقلاب دنیا کې د چپ په پروسسینګ کې راولو او هغه زمان کریپټو ډاٹ کام تاسو ته په تفصیل کې اوس ریپورت درکوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې د زمان کریپټو ډاٹ کام خبرونه ملګرو سره شیر کړئ. ګران دوستانو انټیل کمپنی تاسو ته معلومات ده چې دا یو ډیر لوی کمپنی ده، د امریکن کمپنی ده، د په کالیفورنیا کې د بیس دی، د په 1988 کال کې جوړ شوی دی. د سرمایه نږدې 8 میلیارډ ډالر دی او د کار دا دغه جوړي چپ جوړي او په چپ جوړولو کې د پروسس چپ چې د کمپیوټر سپیډ تیزي. خو دوی نن یو نوې اعلان داسې کړی دی چې جدید بالکل دا د نن څنګه خور شم زه تاسو ته د نشر کوم پرې چې تاسو نه غلطي ونشي او خپل پیسې ضایع نه کړئ او دا ډیر زیات مهم دی چې تاسو په کار ده د خبرونو با خبر اوسئ. هغه دا دی چې لکه انټیل چپ وایي چې تاسو که چیرته خپل کمپیوټر سرعت تیزول نو تاسو به زموږ پروسس چپونه اخیسته. خو اوس وی مونږ د کمپیوټر د سپیډ نه علاوه یو نوې چپ جوړو چې هغه بیټکوین استخراج کی او ان اف ټي مایننګ کی یعنی منټینګ کی. نو دا یو ډیر لوی بدلون دی. ولې په دې چې نن سبا په دنیا کې شمسي یا سولر انرژي دنیا کې ډیر زیات ده. زموږ افغانان یا نور ورونه چې زموږ دي خويندې دوی په دنیا کې زی د چاینا نه غټ کمپیوټرونه وروړي د هغې ګرافیک باندې هم زه راځم هغه واخلي په پیسو باندې چې څه چې مونږ بیټکوین مایننګ کوو او پیسې ګټو. دا کمپنیانې چې ټیکنالوژیکل کمپنیانې دي دوی چې کله موقع وګوري د مخې سره میلیارډونه ډالر انویسټ کوي، که میلیارډ نه اتمن 200 میلیون انویسټ کوي هغې زر یو استعداد ته آواز وکړي چې مونږ ته یو شی ډیزاین کا او هغه ګرافیک کوډونه جوړ کړي وو. که تاسو وګورئ انویډیا یو کمپنی ده، ګرافیک کوډونه به په کمپیوټرونو کې به لګیده او هغوی به بیټکوین ماین کول. هم دا اوس به په افغانستان، پاکستان، انډیا، چاینا، رشیا، بلغاریا، امریکا، ټکساس، هر ځای کې چې ته نیم اټ کنه، انګلند، آکسفورد، لندن، مانچسټر، هر ځای چې ته یادې الته دوی د منټینګ کوي، مایننګ کوي، خو دوی ته ډیر ګران پریوزي، انرژي ډیر زیاته اخلي چې ماحولیاتو ته هم ښه نه ده. نو انټیل دا فیصله وکړه چې زه به یو داسې چپ انټروډیوس کوم چې همدې ډیر زر به دا انټروډیوس کوي او دا زه معرفي کوم چې تاسو کولی شئ چې په یو کلیک ډیر په اسانه لکه تاسو په شروع کې کته چې کمپیوټر شروع کې خو په 1980 او 50 کې چې راغی هغه یو کوټې ورو بیا ورو چې هغه عام شو بزنسمنانو ته، نو دا تقریبا ډیر زیات لوی ځای ونیول. بیا ورو تاسو لیدل چې لپټاپونه لوی شو، بیا وړه لپټاپونه، بیا ورپسې موبایلونه. تاسو اوس ګورئ چې زموږ لاس کې کوم چپ دی دا یو ټیم کې د ډیرو غټو کمپیوټرو کې دنه کمزورې چپ بلګیده دغه پروسس چپ. خو اوس فرق دا ده چې مخکې به پروسس کارت چې وو انټیل پروسس هغه به انټیل پروسیسر به چې ستاسو د کمپیوټر سپیډ به تیزول. خو اوس چې انټیل پروسیسر یو نوې چپ انټروډیوس کی چې ته بیټکوین ماین کې او ان اف ټي منټینګ کې. دلته اکثر زموږ مرګري زما خپل دوستان دي په انګلند کې شاوخوا کې دوی نه غټه غلطي ده کیږي چې اکثر لور چې غړ کمپیوټرونه واخلي چې مونږ بیټکوین ګټو. صحیح ده چې یو وخت پورې تا ګټلې ده، خو یاد وساته چې برق یا بجلی یا انرژي الکتریک یا هر سورس چې د انرژي تاسو سره وي هغه ډیر زیات ګران دی. نو دغه لپاره انټیل میدان ته راغی. نو با خبر اوسئ چې ډیر زیات خپل پیسې په د ګرافیک کوډونو باندې ضایع نه کوي یا کمپیوټر باندې چې نوې ټیکنالوژي راځي. زه د خبره د دې لپاره چې پروف کوم هغه ځکه چې زه راځم یو بل داسې شخصیت دی په دنیا کې چې هغه فلانټراپیسټ هم دی او لوی انټرپرینر دی. هغه جک ډورسي نومیږي چې ټویټر جوړ کړی دی. جک ډورسي خپل محتاج د تعریف نه دی، هغه خپل شخصي دی، هغه ورت چې دی 8.5 بلین میلیارډ ډالر دی
او هغه په ډیر کم عمر کې خیر عمر خو اوس 45 کال دی، هغه ډیر کم عمر کې وکولای شو چې ډیر لوی لوی کمپنیانې جوړ کړي لکه ټویټر، او د ټویټر نه پس بیا د په سکوير په نوم باندې یو شی جوړ کړ چې هغه کې سکوير په ډیر ویب سایټونو کې د پیمنٹ پروسس زموږ خپل یو کمپنی سکوير استعمالي د فود ډیلیوري پروسسینګ لپاره. نو دوی هغه نوم بدل ک په نوم د جګدورسي په نوم د بلاک انکورپوریشن جوړ کړ. نو بلاک انکورپوریشن هم انټل ته وی چې ماته هم داسې یو چپ جوړی چې هغه کې زما د پیمنٹ پروسس د سکوير کمپنی چې مخکې و هغه پیمنٹ پروسس لکه پیپال غوندي یو صراف یا بانک چې دی کې خودي به ډیر زیات لوی لانجې کول چې تاسو یو د بانک سویفت نمبر دراکو انټرنیشنل، نو خلک سره دومره وخت هم نه، او بل دا چې د بل چا کنټرول لاندې وي، تو واچ کې ټاکسینګ سیستم ایوریثینګ دا ټول د لیدل. نو جګدور سي دومره خيار دی چې هغه مخه سره خپل سکوير کمپنی نومه بلاک انکورپوریشن ته، یعنی تاسو ته مویل چې اوس ټیکنالوژي دومره سرعت سره بدلیږي چې جګدور سي ډیر زیات خوشاله و چې ما سکوير جوړ کړ. خو چې کله بیا د بلاکچین نه خبر شو، یعنی یو داسې کس چې هغه فرانت کې ناس دی هغه راستو پویږي چې زه اوس خبرېږم، نو هغه انټل ته ویل چې دا خو ډېر خبره ده، زه د خپل سکوير کمپنی په نوم د بلاک انکورپوریشن جوړوم او ما د پرم چپ جوړ کړ. نو انویډیا هم یو بل کمپنی د تاسو ته معلومات د مرګرو دوستانو چې تاسو کو کور کې کمپیوټر یې هغه اوس خلاص کینای کې انویډیا ګرافیک کارډونه دي کا گیمینګ کمپیوټر یې هغه کا عام کمپیوټر یې لپټاپونو لپاره داسې موستلی چې دوی کوم ګرافیک کارډونه جوړي نو انویډیا جوړي. نو انویډیا که تاسو د ورځو کې وګورئ دغه شیرز مارکیټ کې ډیر غټ کرش شوی دی، داسې کته د انټل شیر وګورئ نو هغه په مارکیټ کې هم ډیر صحیح روان دی، خو د انویډیا شیرز هغه کرش شو، هغه ځکه چې انټل د نوې اعلان وکړو. نو د نوې اعلان سره او د مایکروسافت او ځینې نور کمپنیانې دي چې ګیمونو لپاره هغه راځي ایمیوټیبل ایکس په نوم باندې، دوی ټول اوس دو امرج کی مرجنګ کوي، یو ځای کیږي، نو د یو بل هم مخالفت کوي، نو هغوی کولی شي چې د یو بل شیرز سهم کرش کی. نو ګران دوستانو نو انویډیا وکړه چې زما سهم کرش شو، نو نن اناونس کړی دی چې زه هم یو داسې چپ جوړوم چې هغه بلاکچین کې صرف او صرف ایتھیریم مایننګ د پورې. نو دای پوه شو چې قدم اخیستل پکار ده. نو دوستانو کله چې په ملټي بیلین او ملټي میلیون کمپنیانې دومره اکټیو او کمپیریزن کوي او زر اکټینګ کوي او دغه کېږي، نو تاسو ته انډیویجوال چې موږ تاسو په خپل وطنونو کې لږ ډېرې پیسې لرو یا ګټو د سختۍ نه، نو هغه پیسې پکار ده زموږ ضایع لاړ نشي. نو په نیو ټیکنالوژي باندې نظر ساتلی زمان کرپ ډاٹ کام تاسو ته بالکل اپلوډ، زه تاسو دا چیلنج کوم، دا نیوز بالکل نوې راغلی دی او ما دا نیوز کولی شو چې پلان دا و چې نیکسټ ویک زه پبلش کوم، خو دا ما ځکه پبلش کړ چې ځینې خلک مایټ بي هم دا اوس کابل نه روانېږي ټرکي ته، څوک چاینا ته ځي، څوک بل ځي ته، څوک رشیا ته ځي، نو هلته دا ټیکنالوژي اخلي چې زه مایننګ کومه ګران سیزونه اخلي، بجای دا چې لږ انتظار وکړي چې نوې چیپونه راځي، نوې سیستم راځي ارزانه او په یو کلیک او ډېر کم کېدای شي جیب کې په لاره روانې ته کولی شي چې ته یو شی ماین کې. نو دا یو خبره تاسو ته ما شیر کوم ګران دوستانو، تاسو ته ښه ورځ غواړم، ښه شپه، چې د دنیا په هر ګوټ کې، افغانستان کې، مغرب کې، شرق کې، چیرته هم یې غرب کې، نو ښه ورځ تاسو ته غواړم. زمان کرپ ډاٹ کام مې راوي چې شیر او سبسکرایب کړئ. مننه.